رسنیو راپور ورکړی چې د جمهوري نظام پخوانی پوځي چارواکی ډګروال جمیل ځدراڼ د طالبانو له زندان له خوشي کېدو 4 ساعته وروسته خپل ژوند بایللی دی. راپورونه کاږي چې نوموړی 3 میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري له نیولو وروسته زنداني شو او په زندان کې تر دې کچې وربړول شو چې خپله حافظه یې هم له لاسه ورکړه. پخوانی پوځي چارواکی او د افغانستان متحدې جبهې مشر جنرال سمیع سادات د دغه پیښې په اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د نوموړي او نورو پوځي ملګرو د وژلو غوږ به له طالبانو اخلي. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه راپور کې ویلي چې لا هم د طالبانو له لوري د پخوانیو پوځي او ملکي چارواکو نیول او ربړول وژل دوام لري. طالب چارواکو بیا تل دغه ډول راپورونه رد کړي دي. او په یو بل خبر کې افغانستان کې د چین سفیر اعلان کړی د 100 میلیونه یوانو په ارزښت شاوخوا 14 میلیونه امریکایي ډالره بشري مرستو لومړی جوپه افغانستان ته لیږدول کیږي. جاوشنګ ویلي چین د بجردستانه ننګونو د مقابلې پر وړاندې د افغانستان ترڅنګ درېږي. سره له دې چې چین طالبان په رسمیت نه پیژني خو د طالبانو د ارګ د خبرپاڼې له مخې جاوشنګ په دې وروستیو کې ویلي دي چې افغانستان اړیکې تر ټولو ښه حالت کې دي او چین دولت د دې اړیکو ودې غوښتونکی دی.